د پیغمبر علیہ السلام په زمانہ کې با چې کوم خلق اسلام قبول کړي د خپل کلی علاقې وطن نه به مدینه منوره ته راغلل هجرت به وکړي او به په مدینه منوره کې به د پیغمبر علیہ السلام په صحبت او مجلس کې دین زده کو نو یو زنانه اسلام قبول کو او به د خپل علاقې نه هجرت وکړ مدینه منوره ته رااله انس رضی الله عنه فرمایي چې موږ په صفه کې ناستو د پیغمبر علیہ السلام سره دا زنانه چې کله راو رسید دې سره یو ځوان زوی دی بلوغ ته رسیدلی نو کله چې د پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات وشنو نوی مسلمانانو پیغمبر علیہ السلام هغه زنانه کور ته ولېږله نو هغه د زنانو نه به دین زده کو او هغه زوی چې هغه موږ ته راولېږه موږ سره شو ورځې شپې تېرېدې دا نوي مسلمانان د دین زده کوي په مدینه منوره کې وبا راله او په هغه وبا کې ډېر خلک وفات شو ډېر خلک شهیدان شو دغه ملمانه چې کوم راغلیو د دې زنانه غزوی ته وبا بیماری ولګېده فمرض ایاما ثم قبض یو څو ورځې د ځوان بیماری وکړه او بیا وفات شو چې کله وفات شو پیغمبر علیہ السلام تشریف راوړ فغمزه النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام د دې نوجوان سترګې په خپل لاسونو مبارکو داسې پټې کړې وامرنا بجهازه او انس رضی الله عنه فرمای پیغمبر علیہ السلام موږ ته او فرمایل چې د کفن دفن او د غسل تنظیم وکړي فلما اردنا ان نغسله چې کله موږ اراده وکړه چې د ځوان له غسل ورکو کفن ورکو نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې لاړ شه مور خبر کا چې ستا بچي وفات شو او تسلیم ورکا انس رضی الله عنه فرمایي چې کور ته لاړم او مور مې ورله خبر کړه چې دغه سي بیماری راغلی و وبا راغلی او ستاسو بچی ته ولګید او هغه وفات شو وی مور فورا را پاسې ده او روته او دا زوی چې په کم ځای کې دا سي پروت او صادر په خور دی نو دا مور د خپو د طرف نه رااله فجاءت حتى جلست عند قدميه رااله د خپل بچی د خپو ته کې ناسته فاخذت بهما او دا دوانه خپې ته داسې په لاسونو باندې رونی وي او به داسې اسمان طرف ته وکتل او دعا وکړه نوی مسلمانان دی الله سره تعلق دی د ایمان په مجالسو کې ناسته کړې ده الله سره عجیب خبره وکړي وی اللهم انی اسلمت لك طوعا یا الله ما خو ډېر په خوشحالۍ باندې اسلام قبول کړ وهاجرت لك رغبه یا الله ډېر په شوق او په مینه محبت مې هجرت وکړ خپل کلی وطن علاقه مې پرې خودا خپلوان رشتہ دار مې پرې خودل وخالفت الاوثان زهدا او یا الله ډیر په شوق او په مینه محبت مې د بوتانو عبادت پرې خود اللهم لا تشمت بي عبدة الاوثان یا الله د بوتانو دا بندگان په ما باندې مخندوا په ما باندې مخوشاله و اوس به زما کلیوال خبر شي رشتہ داران به خبر شي او غوی به مال پیغور راکې چې مسلمان شون الله در لزوی ملک یا الله دغه د بوتانو بندگان په ما پورې مخندوا ولا تحملني من هذه المصيبه ما لا طاقه لي بحمله او یا الله د دې مصیبت او د دې تکلیف او د دې ازمایش او امتحان په ما کې د برداشت طاقت نشته الله د امتحان ما نه واپس اوچت کې او زما د زوی دوباره ژوندې کې دا خبر الله سره وکړي انس رضی الله عنه قسم خوري قال انس ابن مالک رضی الله عنه فوالله ما انقذ كلامها حتى اعاد الله روحه الى جسده وحرك قدميه والقى الثوب عن وجهه
زما د الله په ذات قسمی د دې زنانه دا دعا لا پوره شوې نه وه چې الله دغه جسم ته دا روح را واپس کو او دې ځوان خپې وړه کولی او د خپل مخ نه صادر اوچت کو وجلس او کینس وعاش والله دوباره زندگی ورکړه او دومره زندگی الله جل جلاله ورکړه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم چې کله دا ځوان وفات شو نو دلې په خپل لاس مبارک باندې سترګې پټې کړې وي وعاش حتی قبض رسوله دومره ژوند الله ورکړه چې پیغمبر علیه السلام د دې ځوان نه مخکې وفات شو او دومره ژوند الله ورکړه حتی هلکت امه چې د ده مورم د ده نه مخکې وفات شو او انس رضی الله عنه فرمایي فما بارحنا اکلنا واکل معنا یا خدا ځوان وفات شوی مونږ ولې د کفن دفن د غسل تنظیم کو او یا لږ وخت پس چې کله دی دوباره را ژوندې شو مونږ دسترخوان واچو او مونږ روټۍ ته کېناستو دا ځوان رالی مونږ سره په دسترخوان کېناست او مونږ سره یو ځای روټۍ خوړه دا د دعا طاقت او دا د دعا قوت دی کله چې د الله د ذات سره تعلقي ادعوني استجب لكم الله فرمای ما نه غواړي زه به ستاسو دعاګانې قبلوم نو دعاګانې الله قبلې او دا دعا دا د مؤمن وسله د حدیث کې راځي الدعاء صلاح المؤمن دعا دا د مؤمن وسله ده ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه تاسو د الله نه سوال کوئ او 100% په الله باندې یقین ساتئ چې الله به دعاګانې قبلې وعلموا ان الله لا يستجيب من قلب غافل په دې ځان پوي کوي چې الله د غافل زړه دعا نه قبلې چې د کم کس په خپل دعا باندې شکی چې زما دعا به قبول شي کنه او یا ډیر وخت نه دعاګانې غواړم او نه قبلې د داسې غافل زړه دعا الله نه قبلې چې ستا په خپل دعا په خپل شک دی د الله نه دعا غواړو پوره 100% یقین سره غواړو په الله باندې اعتماد ساته ومن يتوکل علی الله فهو حسبه چا په الله اعتماد وکړو الله د ده دپاره کافي کیږي حسبي الله ونعم الوکیل کافی دی الله زما دپاره والله بهترین کارساز دی ان للدعاء جناحین خو حدیث کې راځي د دعا دوه وزرې دي که د چا د دعا وزرې ټیکي نو دا دعا به عرش ته رسي قبلیږي وه او که د دعا دا وزرې ماتي نو بیا به د دعا نه قبلیږي اکل الحلال وصدق المقال یو پاک رزق خوړل چې د چا په ګیډه کې حرامي د دعا به نه قبلی حدیث کې راځي چا د 100 درهمو کپړې چولې په دې کې یو درهم د حرامو دی تر څو چې دا کپړې د په بدن باندې پرتی د یو عبادت هم نه قبلی یو وړې د حرامو ګیډې ته لاړه سلوي خورسي د یو عمل نه قبلی نو یو خو به د حرامو نه ځان ساتي نو کم کس چې حلال رزق د استعمالي حرام و نزان ساتي دا د دعا یو وزر دی وصدق المقال او رښتیا خبرې د دروغجن سړي دعا به نه قبلي کم کس چې رښتیا خبرې کوي او د دروغو نه ځان ساتي یو وخت کې دروغ نه وي او پاک رزق استعمالي کپړې پاکي او د په ګیډه کې چې کم رزق دی هغه هم پاک دی او د حرامو نه ځان ساتي د جایز ناجایز د حلال حرام د دې تمیز ساتي او خیال ساتي د به دعاګانې قبلي او داسې به دعا قبلي لکه څنګه چې دا نوی مسلمان او دعا یې غوښته او د هغې په دعا باندې الله پاک د هغې غزوي را ژوندې داسې به دعاګانې زموږ ستاسو هم قبلي